نن دوشنبه د 1401 هجري لمریز کال د حمل یا وري 9 نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 13 سره سمون خوري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د قاسم قایم د وژل کېدو پیښه تر څېړنې وړاندې ده. او پر افغان خاوره د پاکستان د بریدونو غبرګون کې د کندهاریانو لادي. اوس هم بشپړ خبرونه. تاسې د ځلا نیوز خبري ساعت ګورئ. د قاسم قایم د وژل کېدو پیښه تر څېړنو لاندې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور نن په یو خپور کړي ویډیویي پیغام کې ویلي چې دوی د قاسم قایم په نوم د یو افسر د وژل کېدو په تړاو څېړنې کوي چې نتیجه به وروسته له رسنیو سره شریکه شي. تر دې وړاندې د پخواني حکومت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې قاسم قایم د اسلامي امارت له راتګ وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شوی و چې د اسلامي امارت له لوري وژل شوی دی. باید یاد شي چې قاسم قایم په تیر حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شوی و. ویل کېږي چې نوموړی د تېرې سهشنبې په ورځ نادرکه شوی و چې پرون یې جسد پیدا او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د کندهار ولایت ځینو اوسېدونکو پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان د هوایي او توغندیزو بریدونو په غبرګون کې پر لاریون لاس پورې کړ. معترض سمیع الله مخلص وایي زموږ پر خاوره باید د پاکستان دغه راز ناقانوني بریدونه ودرول شي. بل معترض ګلاب شاه هم څرګندوي چې هیڅوک اقدام نه کوي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې پاکستان ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. اسلامي امارت اداره دې ته جواب ونه ویله بیا به دغه ولسونه راټولېږي په ګډه به داسې نهادونه جوړوي او د دې پر وړاندې به مبارزه کوي. موږ ګونګ پاتې یو زموږ حکومت ګونګ پاتې دی خو د اسلامي امارت اداره ګونګه پاتې ده. افغانستان هغو ډیپلوماټیکو استازوالیو چې د مخکینو حکومت د چارواکو له لوري چارې ترسره کیږي هم په یوه اعلامیه کې دغه بریدونه د افغانستان د حریم ښکاره نقض بللی دی او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا پر دغو بریدونو د غور غوښتنه کړې ده. پخوانی ډیپلوماټ نورالله راغي وایي د افغانستان پر حریم د پاکستان هوایي برید د بشریت پر ضد یو څرګند جنایت دی چې بېګناه او ملکیان په نښه کړي او همدارنګه د طالبانو د نظام پر ضد له سپکاوي ډکه کړنه ده. بلخوا اسلامي امارت له ډیپلوماټیکو لارو د دې مسلې د حل خبره کوي او ټینګار یې دا دی چې د دغه راز بریدونو د تکرار په صورت کې به د افغانستان له خاورې دفاع وکړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي موږ له خپلې خاورې دفاع کوو خو نه پرېږدو چې داسې څه تکرار شي او باید له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون له دې پرته چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د پوځیانو د برید په تړاو جزئیات ورکړي ویلي و چې ترهګر د افغانستان له خاورې پاکستان ته دننه کیږي او بریدونه کوي. خو د اسلامي امارت ویاند د دې ادعا پر ردولو سره وایي چې د افغانستان خاوره به هیڅ کله د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي.